ما چې سوچ په وکړو بس د الله او د رسول میندې صرف پښتانه دي دا نور خلک هسې دبلی کېږي خو هغه مینه پکې نشته په حرم شریف کې توره شروع کړو او خاص کر هغه خلک چې کوم د دغه ځای مشران دي چا نه پولیس ورته څه ویلی شول نه ورته هغه څه ویلی شول او پښې به یې ورغځالې وي نو ما ورته وویل چې موږ 15,000 میلیارده ورته پروت وي په دغه طرف هم امتیاز یې نه کړو په دغه طرف پښې نه غځوو دا څرنګه خلک دي چې الله کور ته مخامخ پښې ورغځوي داسې جناب محمد رسول الله هغه په دربار کې نو تا خو یوه خبره کړې وه تا وایي چې ما ته مې کور والی چې زه یې نه ورکه نه شم ما لږه هغې ته ویلي چې هسې نه چې زه یې نه ورک شم نو دغسې کیفیت خو نه دی راغلی دا یوه پیره رانه ورکه شوه صبحینه مازدیګره کې خو والا چې ډېر خفه شوم چې خدای په وخته په زیګاره څه مانده څه رانه دا بېله کړه خو بس خدای یې راوښکه چې دی مې ورته وویل ما چې پس دا یې نه غواړم چې په هر ځای کې چې ګورو په یوه موړ کې مې لاړه په دنیا کې که څه کار دی خو د دین دی په دنیا کې که څه کار دی خو د دین دی د دې دین په کار کوونکو آفرین دی قدرمنو کتونکو اوریدونکو سلامونه مې قبول کړئ سمر افریدی یم الله دې وکړي چې تاسو ټول روغ جوړ خوشحال وئ د خپل ژوند نه خوندونه او مزې اخلئ یو ځل بیا تاسو ته د انګازي ټي وي په شیشه باندې زه یم او ما سره په څنګ کې چې کوم دی ډېر ګران مشر شاعر فیروز اوتر افریدی د خیبر سلطان خیلو د سیمې د عمرې نه راغلو مبارکي له موله راغلي یو ما سره مشر کیس افریدی هم موجود دی د ټولو نه مخکې خو اوتر صاحب تا ته د دغه سترې خوشحالۍ د عمرې د مبارکي مې ورکوو ټول کتونکي اورېدونکي تا ته مبارکي ورکوي الله ډېر خوښ وکړه الله په هغه ځای کې بیا نصیب وکړه رب العالمین دا قدمونه مې کېښودله کې واچوه چې ما له دې له غرونو نه راغلو او ما سره مبارکي وکړه ډېر د خوشحاله اوتر صاحب څه محسوس کړل چې لاړلو کله تاسو حرم شریف ته کوشو مخامخ تاسو ته مکه وه تاسو خو یا په تصویرانو کې لیدلې وه یا په موبایل کې یا په داسې که نه چې مخامخ هم ولیدله نو څه په یخ ټیم کې تاسو زه به څه درته چې مخامخ ولیدل زړګانې وې موږ اوښې نه ټینګېدل په ثوابونه کړل او خبره دا وه چې دغه یو ورځ دوستان ته عمره خو بس په همغه ورځ باندې کېږي هم وکړه خو نور خبره دا وه چې ډېرې دواګانې پکې وکړې او داسې محسوس کړه چې دا د یو بل قسم دی وا د یو بل قسم بالکل یو هغه لري اثر لري یو روح لري یو ښکلا لري ډېر ښکلی ځای دی خو چې څوک نه یې راغلي دا یې ویل تاسو مننه چې دلته ما نه بیا هغې نه بس چې تاسو کله لکه مدینې له لاړو سرکار مبارک دو جهان له لاړلو هغه تاسو مخامخ هغه نظارې وکړې زیارت هم وکړلو زیارت هم وکړو په دغه عربو خو کتو ته نه پرېږدو خو مطلب دی چې دا موقع دې راکړه چې هغه هر څه راباندې ولیدل حاجي شرک چغې وهلې حاجي شرک سره ته لاس نه شو اوچتلی هغوی که دا سړي یې ډېر طاقت کې خبره دا وي چې پیرې راپیرې دې راځي نور بل کار نه یې کړی د ځان نه کار اخیستی صرف چې راتلو یا بس والا وویل چې ګوره منازله بېلې نه څه یا به پاتې وو هغه آخري لمونځ خپل موټر سره په جومات کې جامع وکړه نور نه زیارت پرېښی غار سور لاندې تلي وو چې جنت ټوټه پاکې مو وتله سره کوته نفلونه وکړه او بس ماړه چې څه شی مې لیدو خو بس بیا یې زړه زوره داسې ټیټ کړ ډېر زیات کمزوری شوی مونږ چې تا ته ګورو د ملګري مې ته ګوري د شاعران ملګري له راغلي خیبر د سیمې د غفور صاحب د ټول ناست دي ګیر چاپېر مشران ناست دي ته څه یې چې ته دلته نه چې تللې ښه وې په بدن باندې تکړه وم بېرته به چې جامې بدللې په هغه غسلخانه کې مې وکتل خو چې خپلې پښتۍ مې ولید چې ما چې خدای خبر کړه بیا کونډه لاړ شي داسې کنځوان ته ته وایي کېږي خبره دا وه چې دلته بیا غوښه وکړي خیر دی عبادت هم نه یې پرېښی هغه کار ځان اخیستی دی الله دې قبول کړي په ټول هغه کې مې نه په حرم شریف کې نه په پلیارو نه په هوټلو کې کړی او په څپلۍ مې نه وي همداسې په ګرځېدم ټول والا به لاس نه نیولی
خوښ ځای ته لیدلم. مسعود افریدي ته دعاګانې وکړې که نه؟ ډېرې زیاتې مې ورته افسر کې دې نامه ونه غلطه شوې وه ګېټه کې به ماره یادله ډېرې دواګانې مې ورته کړي. موږ له یې ډېر لوی عزت راکړه. تاسو نن چې راغلي د برکته الله ډېر غټ ارمان دی الله پاک پوره کړلو. الله دې داسې دغو ټولو مسلمانانو دغو پښتنو د ارمانونه پوره کړي. څه ویل غواړې د انګازې ټي وي په شیشه تا کتونکي اورېدونکي مینهوال تا ګوري څه ورته ویل غواړې؟ نو دغو ته به دا ووایه چې تاسو خوشحال کړي والا د ده لیدل د تاسو په نصیب کې راولي که لیدلی یې خدایه بیا ورواړي. همدغه د تاسو زموږ د خیر ځای دی، ځان د غمونو دردونو د خلاصي ځای دی. ډېر ښکلی ځای. بالکل ملګریو کیس طرف ته ورځو. کیس لمې ورکوو چې هغه موږ ته څه خپل تاثرات شوي. کیس صاحب ډېره ښه موقع ده. کوتر صاحب سره کور ودان یې راغلی عمرې نه، نو څه ویل غواړې؟ نو دا خو یو ډېر ښه خواهش و د اوتر صاحب چې په هغه مرکه کې دا وویل چې دغه مې یو لوی خواهش دی چې دغه مقامات زه ووینم. بېشک خو الله پاک چې کوم دی د هغه دغه ارزو ډېره ژر پوره کړله، ډېر په ښکلي وخت کې پوره کړله، په ښه موسم کې ویله پوره کړله. هغه عمره هم دوی وکړله، هغه ځایونه یې ولیدل، په خپلو سترګو یې ولیدل، په هغه ځمکو کې عبادتونه هم وکړل. او شکر دی الله پاک چې کوم دی دوی سرفرو بیا هم راورسول، روغ جوړې راورسول. ټیک ته دغه د ملک نه بل ملک ته د اورېدو په وخت کې په انسان باندې لګي د بیماري راځي، نو هغه پکې کېږي. او دم چې کوم دی د هغو بیمارو اثر داسې دی چې کوم ګناهونه وو نو هغه یې تا نه هلته کې ورژول، ختم یې کړل، پاک ساک یې چې کوم دی دلته کې راورسولې. وغواړو چې الله پاک دې ډېرو مسلمانانو ته موږ څومره ملګري چې دلته ناست دي دغو ټولو ته د خدای پاک هغه ځمکې وښیي، هلته یې دو عبادتونه وکړي، ورته چې کوم دی دو الله پاک په خپل قدرت باندې ورسوي. او تر څو موږ ته ډېره زیاته مبارکي وي، بیا دې مبارک شه، بیا دې مبارک شه. او انشاءالله دغه سلسلې به موږ دغسې دوام لري، روانې وي. که چېرې ډېر زیات ملګري ناست دي ټول دعا ګولي تاسو ته چې بس په خیر راغلی، دغو ټولو خدای پکې نصیب وکړي، والا وکړي چې دا سرمایه‌داره خلک د دغو ټولو غریبانو ملګري شي، ملګري وکړي، او دغو غریبانو له دا منډه وکړي، دوا به ورته وشي. او دغو غریبانو زموږ د بله چاره نشته. دا داسې وي لکه چې هغه د عمره کړي دا کړي ډېره غټه نیکي یې موږ سره وکړه. او زه چې خدای پیسې خو به ورسره ډېرې هغه ارمانونه پوره کړي چې دی پخپله نشي پوره کړی. ډېره مننه.